گناہ پیٹی دیرا پنکڑ سرگردان دیکھڑم ہے لالا ہم کی دنیا ستڑے استمان دیکھڑم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې ګناهونه د انسان او د ملتونو د ورکاوي سبب ګرځي. په کمې ټولنې او په کم قوم کې چې ګناهونه او بېحیایي خپل اوج ته ورسیږي، الله په هغه قوم باندې او په هغه ملت باندې عذاب راولي. په هغه قوم باندې زلزلې راځي، خو دا د مؤمنانو او د مصلحینو لپاره مهرباني او ظالمانو لپاره سزا او غضب ده. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایی، زه ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورغلم او پوښتنه مې ترې وکړه، ای د مؤمنانو مورې، د زلزلې د رامنځته کېدو علت راته ووایه. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایی، کله چې د خلکو په منځ کې ګناهونه خواره شي، څرګنده زنا او شراب څکل ترسره شي او د کبیره ګناهونو ترسره کول عمومیت پیدا کړي، الله رب العزت امر کوي چې ځمکه په ټکان راشي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی، ای د مؤمنانو مورې، آیا زلزله د هغوی لپاره عذاب دی؟ ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ځواب ورکوي، په الله قسم هیڅکله داسې نه ده، بلکې زلزله د مؤمنانو لپاره مهرباني او نصیحت او د کافرانو لپاره سزا او غضب ده. آیا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نظر او د هغې د نظر ارزښت مو درک کړ چې کله په مسلمانانو باندې په اسلامي ټولنه کې یو عذاب راځي، دا د مسلمانانو لپاره نصیحت دی چې باید دوی ګناه پرېږدي، نور الله ته متوجه شي او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، له وړې ګناه څخه ډډه وکړئ، ځکه چې د هغو پرله پسې راټولېدل د انسان د ورکاوي او له منځه تګ سبب ګرځي. هیڅکله واړه ګناهونه بې ارزښته او کم مه ګڼئ، ځکه واړه ګناهونه لږ لږ راټولیږي چې تر غاړې پورې رسیږي او بیا د غاړې د ماتولو سبب او لامل ګرځي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، تاسو هغه کارونه ترسره کوئ چې ستاسو په نظر له ویښته څخه بې ارزښته او ډیر نري دي، حال دا چې موږ هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې له موبقاتو څخه ګڼل. موبقات د موبقه جمع ده او د مهلک په معنا راځي. مهلک هغه ګناهونه چې په آخرت کې د انسان د هلاکت او رکاوي سبب ګرځي. درنو اوریدونکو، دغسې حالت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مړینې څخه 20 کاله وروسته سره برابریږي چې حضرت انس وایي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وخت سره زموږ د مهال مقایسه څرنګه قیاس دی چې اوس موږ په څه حالت کې ګرفتاره یو. په موږ لازمه ده چې د ځان په بدلون کې هڅانده اوسو. تاسو او الله مو زما دغه خبره ومنئ او تایید کړئ چې د الله له خوا څخه مرسته او بریالیتوب د هغه ملت په برخه کیږي چې مؤمن او نیکي کوونکی اوسي، او دا په ځمکه کې د الله ټاکل شوی قانون دی. الله فرمایي، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همدارنګه درنو اوریدونکو، د الله رب العزت عظمت او د الله رب العزت لویي درک کړئ، کمې مه ګڼئ.
علامه ابن قیم رحمه الله لیکي ګناهونه تاسو د الله په وړاندې بد او ناوړه کوي او د الله رب العزت په عبادت کې ستاسو ځواک له تاسو څخه اخلي. الله جل وعلا شانه فرمایي د ګناه له ترسره کولو وروسته زما له قهر او غضب څخه په امن کې مه اوسئ. د ګناه کولو وروسته ستا خوښي د الله په وړاندې د هغې له ترسره کولو څخه ډیره سخته او ډیره ناوړه ده. الله رب العزت په سورت انعام کې په 44 آیت کې فرمایي نو موږ د هر ډول سوکالي دروازې د هغوی لپاره پرانستې ابواب کل شی تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې ورکړه شوي ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي ډول هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت و چې له هرې ښېګڼې څخه ناهیلي ول. حتی اذا فرحوا بما اوتو اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. نو درنو اوریدونکو هیڅکله الله رب العزت کم مه ګڼئ او کله چې ګورئ چې الله جل وعلا شانه پرله پسې خپل نعمتونه په تاسو باندې وروي او تاسو د ګناهونو په کولو کې اخته یئ نو د هغه پروا وساته ځکه چې د نعمت ورېدل د کرامت نښه ده. تا هغه هیر کړي دي او د ګناه په کولو کې اخته یې. حال دا چې هغه له تا سره ښېګڼه کوي ته په دې ګمان یې چې الله جل وعلا شانه به ستا د ګناهونو لپاره تا نه نیسي نو توبه دې له یاده ویستلې. په دغسې حالت کې باید یوه شیبه د الله له ویرې څخه بې پروایي ونه کړې او دې ته په اندېښنه کې اوسه چې هره شیبه کې ستا پر سر د الله د قهر او غضب نازلېدل امکان لري. نو پوه کمې ستونزې او کړاوونه چې موږ ته رارسیږي د الله جل وعلا شانه له خوا څخه یوازې خبرتیا امتحان یا ګواښونه دي چې انسان الله ته متوجه شي توبه وباسي او په خپلې کړې ګناهونو باندې پښیمانتیا اظهار وکړي. ګناهونه ډیر بدې اغیزې لري. پرېږدئ ګناهونه زه باید څو اغیزې درته بیان کړم. د ګناه اوله بده اغیزه د الله رب العزت قهر او غضب دی ځکه په ګناهګار انسان باندې همیش د الله رب العزت قهر او غضب وي. الله جل وعلا شانه په یو قدسي حدیث کې فرمایي زه الله یم او پرته له ما څخه بل خدای نشته. که زما امر منونکی اوسې له تا څخه به خوشحاله یم او که سرغړونه وکړې له تا څخه به په غصه شم او کله چې په قهر شم تا ته به لعنت او ښیرا وکړم او زما ښیرا به ستا د بچیانو اوم نسل ته ورسیږي. څومره بده اغیزه ده چې کله الله رب العزت په تا باندې په قهر او په غضب شي ستا اوم نسل ته به ورسیږي. په هغو باندې به هم د الله قهر او غضب وي. نو ولې ګناه نه پرېږدي؟ ولې الله ته نه متوجه کیږي؟ ولې ځان نه واقعي مسلمان نه جوړوي؟ خپل مسلماني وګوره چې څنګه ده. دویم د مؤمنانو لخوا کرکه او ناخوښي ځکه هغه انسان چې ګناه کوي د هغه کرکه او د هغه نفرت د مسلمانانو په زړونو کې پروت وي. هر مسلمان هغه بد ګڼي. د هر مسلمان په زړه کې د هغه کرکه پرته وي. امام شافعی رحمه الله فرمایي د خپلې ناخبري په حال کې د مؤمنانو د زړونو لخوا له ښیرا کولو څخه ځان وساتئ. چا د امام شافعی رحمه الله نه پوښتنه وکړه څنګه هغه ته ښیرا کوي او خپله هم نه پوهیږي؟ امام شافعی رحمه الله وفرمیل هغه کس د الله د امرونو مخالف عمل کوي او د ګناه کوونکو څخه ګرځي بیا الله جل وعلا شانه له هغه څخه کرکه او ناخوښي د مؤمنانو په زړونو کې رامنځته کوي. ځکه ګناهګار انسان چې تل په ګناه اخته وي د مسلمانانو په زړونو کې د هغه کرکه او نفرت پروت وي. څوک هم هغه پلید نه خوښوي. د دې نه بله بده اغیزه شته؟ راځه په خپلو نیکو اعمالو سره ښایسته اعمال سره او ښایسته اخلاقو سره ځان د مسلمانانو په زړونو کې محبوب وګرځوه تر څو ستا مینه د هغوی په زړونو کې پرته وي. دریم د الله جل جلاله له روزي څخه بې برخې کیدل. کما انسان چې تل لپاره په ګناه اخته وي په فساد باندې اخته وي الله رب العزت په هغه باندې خپله روزي کموي. الله یې د خپلې روزي نه بې برخې کوي
ځکه روزي او رزق له آسمان څخه نازلیږي، نو د بنده لخوا د ګناه په ترسره کولو سره د هغې نازلیدل پرې کیږي. هیڅکله روزي کمښت نه مومي مګر د انسان د ګناه له امله. چې انسان ګناه وکړه الله به پې مصیبتونه راولي، الله به روزي کموي. د دې نه بله بده اغیزه به د کم ځای شي. څلورم، له علم څخه بې برخې کیدل. ګنهګار انسان د علم نه بې برخې وي. دا د یو لوی اعلان دی د علماو د ملایانو لپاره. که غواړي چې الله رب العزت هغوی ته نافع علم نصیب کړي او په خپل علم باندې د الله رب العزت بندگانو ته خدمت وکړي، نو هغوی د ګناه پرېږدي. ځکه ګنهګار انسان الله رب العزت د علم نه بې برخې کوي. امام مالک رحمه الله امام شافعي رحمه الله ته وویل، الله جل جلاله ستا څیرې ته د علم په رڼا سره رڼایي ورکړې ده، نو د هغه رڼا د ګناهونو په کولو سره مه خاموشه کوه، ځکه د ګناهونو په کولو سره د علم رڼایي خاموشه کیږي، کمیږي. امام شافعي رحمه الله د قرآن کریم په یادولو کې له خپلې ناکامي څخه شکایت وکړه او له خپل استاد څخه ځواب غواړي. څه وایي امام شافعي صاحب؟ شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. وکیع ته مې له خپلې بدې حافظې څخه شکایت وکړه چې زما حافظه خرابه ده، قرآن مې نه یادیږي، سبق مې نه یادیږي. نو امام شافعي صاحب وایي هغه زه د ګناهونو خوشې کولو ته وهڅولم چې ګناه پرېږده، او ما ته یې وویلې چې علم رڼا ده او الهي رڼا ګنهګار ته نه ورکول کیږي. پنځم، سخت آفتونه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي د ګناه له علت څخه پرته هیڅ آفت نه نازلیږي. چې چیرته آفتونه وي د هغو علت او سبب څه شی د ګناه ده، او د توبې له کړو پرته هیڅ آفت نه لرې کیږي. چې که غواړئ چې الله تاسې د آفتونو او د مصیبتونو نه وساتي او درنه لرې کړي، نو الله ته رجوع وکړئ، توبه وباسئ. دا نن ورځ چې په اسلامي ټولنه باندې دومره آفتونه دي، حتی زموږ په کورنیو کې مصیبتونه او آفتونه دي، د دې ټولو لوی سبب او لوی عامل زموږ خپله ګناهونه دي. د دې نه به بله بده اغیزه د کم ځای شي. شپږم، ډار او بېوزلي او له الله څخه لرېوالی. ګنهګار انسان تل لپاره ډارن وي، ګنهګار انسان تل لپاره بېوزله وي، ګنهګار انسان تل لپاره له الله رب العزت نه لرې وي. په داسې طریقه لرې وي چې انسان نه پوهیږي چې څرنګه ځان الله رب العزت ته ورسوي. د ګنهګار انسان او خلکو ترمنځ ویره او ډار دا یې اومه اغیزه ده، په داسې ډول چې هغه د خلکو او خپلې کورنۍ په منځ کې د یوازیتوب او بېوزلي احساس کوي. د خلکو په منځ کې به هم ژوند کوي، په خپلې کورنۍ کې به هم ژوند کوي، خو ګنهګار دی سره د دې هم د یوازیتوب او بېوزلي احساس کوي. یو عالم په دې اړه ډیره ښه خبره کوي. هغه وایي زه د خپلې ګناه او سرغړونې اغیزه په خپله ښځه، بچیانو او ان د سپرلۍ په څاروي کې درکوم. چې کله زه ګناه وکړم څاروي په سمه توګه نه رامیږي او سم په لاره نه ځي. بچیان مې له ما سره ښه چلند نه لري او ښځه مې زما له امرونو څخه سرغړونه کوي. د دغو ټول دلیل څه دی؟ زما په نظر یوازې ګناه کول دین نه بل شی. نو راځئ درنو اوریدونکو چې ځان نه واقعي مسلمانان جوړ کړو، ګناه پرېږدو، ځکه بدې اغیزې تاسې واورېدلې، نورې به هم واورئ، تر څو موږ او تاسو د نورو مسلمانانو لپاره یوه الګو او نمونه وګرځو او زموږ د عملونو نه هغوی رنګ واخلي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ګناه پیټ دې را بند کړ سرګردان دې کړم، ای لالا هم کې دنیا ستړی ستومان دې کړم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ګناه اتمه اغیزه، بده اغیزه، د څیرې توروالی او د زړه توروالی.
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي په حقیقت کې ګناه د څیرې توروالی او د زړه توروالی دی. همدارنګه ګناه د خلکو د زړونو په وړاندې بد راتلل او ناخوښي، بدني کمزورتیا او د روزي کمی رامنځته کوي. د دې برعکس طاعت او عبادت د مخ رڼایي ده، د زړه روښانتیا ده، د خلکو په زړونو کې د مینې، د بدن د پیاوړتیا او د روزي د پراخي او زیادښت سبب دی. نو ستاسو اوس خوښه ده چې ګناه کوئ که د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو طاعت کوئ. ځکه د ګناهګار څیره نور نه لري، څیره یې توره ده. د ګناهګار انسان زړه تور دی. همدارنګه ګناهګار انسان د خلکو په وړاندې بد دی، منفور دی. او هغه څوک چې د الله د اوامرو د الله د طاعتو پابند وي، د هغه څیره به نورانی وي، زړه به یې رڼا وي او د خلکو په زړونو کې به محبوب وي. یا الله موږ ستا د اوامرو او ستا د احکامو پابند که موږ نه واقعي مسلمانان جوړ که. نو درنو اوریدونکو، آیا د دغو مسائلو له درک څخه وروسته دا عاقلانه کار دی چې په ګناه پسې وګرځو او د الهي اوامرو له کولو نه سرغړونه وکړو؟ د ګناه نهمه بده اغیزه له غاړې ایښودو او عبادت څخه بې برخې کیدل. داسې چې اراده کوي چې د سهار لمونځ وکړي مګر کوی نشي. ستا همت او هوډ کمښت مومي او د نورو عبادتونو په ترسره کولو کې هم همداسې کمزوری کیږي. ګناهګار انسان کله هم نشي کولی چې د الله طاعت او عبادت وکړي، ځکه د هغه هوډ کمزوری کیږي. مګر د دې برعکس هغه انسان چې د الله د اوامرو او د احکامو پابند وي تل لپاره په دې کې کوشش کوي چې زه د الله د اوامرو د احکامو پابند شم او عبادت وکړم، ځکه هغه واقعي مسلمان دی. لسمه بده اغیزه د ګناه پرلپسې والی. د ګناه یوه بله بده اغیزه دا ده چې هره ګناه په ځان پسې د بلې ګناه لړۍ لري. دا یې بده اغیز ده. نن دی چې ګناه وکړه، سبا به بیا کوي او بله ورځ به بیا کوي، بله ورځ به بیا کوي. د ګناه یولسمه بده اغیزه د الله رب العزت په وړاندې د ګناهګار انسان سپکاوی او سرښکته. ګناهګار انسان به د الله په وړاندې سپک وي او سر به ښکته وي. مسلمان د الله په وړاندې محترم او دروند دی، مګر کله چې د هغه له امرونو څخه سرغړونه وکړي او ګناه ترسره کړي د هغه په ناست خوار او ذلیل ګرځي. حسن بصري رحمه الله وایي ګناهګارانو د ګناه په کولو سره ځانونه د الله په وړاندې خوار کړي دي، او که ځانونه یې درانه ساتلي وای الله رب العزت د ګناه په وړاندې د هغوی ساتنه کوله. همدارنګه ګناهګار تل لپاره په خپل زړه کې د سپکاوي او خواري احساس کوي. الله رب العزت په سورة فاطر کې فرمایي من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله رب العزت په لاس کې دی. سبحان الله، وګورئ ګناهګارانو تر ټولو غوره جامې اغوستې دي، په ډیرو ښایسته موټرونو کې سپریږي او خلک د هغوی احترام کوي، مګر د ګناه سپکاوی او ذلت تل د هغوی په زړونو کې شتون لري. درنو اوریدونکو، په الله قسم له الله څخه لرېتوب او د ګناهونو په ګرداب کې ډوبېدل تر ټولو ستره خواري او تر ټولو ستر ذلت دی. د ګناه 12مه بده اغیزه د عقل کمزورتیا. یو عالم لیکي هر څوک چې د الله له امرونو څخه سرغړونه وکړي هر ځل چې ګناه کوي خپل لږ اندازه عقل له لاسه ورکوي او د قیامت تر ورځې پورې هغه بیرته بیا نشي ترلاسه کولی. چیرته چې تاسو ګناهګار لیدلی هماغسې احمق دی او بیعقل دی. د ګناه د بدمرغي او د هغې اخروي ناوړه پایله الله رب العزت په دې آیت کې بیانوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره، تر څو چې په هغوی باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي ښایي چې هغوی راوګرځي.
همدارنګه الله رب العزت په صورت هود کې فرمایي وما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم موږ په هغوی ظلم نه دی کړی هغو په خپله ځان ظلم وکړه چې کله یو انسان ګناه وکړي د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه وکړي الله په هغه باندې عذاب راولي الله په هغه باندې مصیبت راولي نو په خپل ځان باندې دوی ظلم کړی چې ګناه یې کړي د ګناه 14مه بده اغیزه چې ډیره خطرناکه ده د ژبې خیانت په هغه ورځ چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته ویني تاسو به پوښتنه وکړئ چې ژبه څرنګه زموږ سره خیانت کوي د مرګ په مهال کله چې غواړي چې د شهادت کلمه په ژبه ووایي ژبه خیانت کوي او د هغې کلمې په ویلو به ونه توانیږي تا ته به وایي څوک چې ستا په خوا کې ناست دي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ته به ځواب ورکوې چې کولی نشم تا نه به پوښتنه کوي ولې آیا هغه دې یاده نه ده ته به ورته وایې یاده مې ده مګر کولی نشم چې هغه تلفظ کړم پوهیږې ولې داسې ده ځکه ګنهګار یې ګنهګار انسان سره ژبه خیانت کوي د مرګ په وخت کې به هغه د شهادت کلمه نشي لوستلی سبحان الله پر ژبه باندې د هغو کلمو ویل د درانه غره په څیر دی فکر وکړئ چې هغه ونه کړی شي د شهادت کلمه په ژبه ووایي او همداسې مړ شي په الله قسم ډیره خطرناکه ده آیا اوس هغه مهال را رسېدلی نه ده چې ګناهونه پرېږدو او الله ته نږدې شو که ته یوازې او که د خلکو ترمنځ باید ګناه ترسره نه کړي همیش له ګناه نه ځان وساتي د ابن ماجه حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د خپل امت یوه ډله پیژنم چې الله جل وعلا شانهو د قیامت په ورځ د هغوی نیکي چې د تهامې د سپینو غرونو په څیر دي د خورو زرو په څیر تیتوي او له منځه وړي یعنې ډېرې زیاتې نیکي لري خو الله څخه هیڅ کم ارزښت نه لري حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه وفرمیل ای د الله رسوله د هغوی صفتونه موږ ته بیان کړه څو له هغوی څخه ونه اوسو ځکه چې موږ هغوی نه پیژنو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل هغوی ستاسو ورونه او ستاسو له نژاد څخه دي ستاسو په څیر د شپې څه برخه په تهجد لمانځه تیروي مګر په یوازیتوب کې د الله له پولې څخه پښه اړوي او د ګناه کوونکي ګرځي کله چې ستاسو په منځ کې وي ښه د الله د طاعت او عبادت پابنده اما کله چې یوازې شي هغه فسادونه کوي چې یو انسان سره هم نه ښایي نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د خپلو ګناهونو په وړاندې د الله په صبر باندې مه غره کیږئ او د الله لیدل د ځان په لورې سپک مه ګڼئ د الله نیول بیا ډیر سخت دي او الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول له ګناهونو نه وساتي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شو تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ قبرستان دې کړم هلا لهاندې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم هلا لهاندې دنیا ستړی ستومان دې کړم هلا لهاندې دنیا ستړی ستومان دې کړم هلا لهاندې دنیا ستړی ستومان